ګرانو ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړه جوړ او روغ اوسئ. بیا به هم خپل درس په بسم الله الرحمن الرحیم پیل کړو. اوس یې تاسو هم ووایاست. بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، شاباس. د نن ورځې درسم اهلي حیوانات دي. هغه حیوانات چې په کورونو کې ژوند کوي. تاسو ورته وګورئ، دا ټول هغه حیوانات دي. اوس به یو درته ووایم. دا میږه ده. میږې غږ واورئ. انګلیسي کې ورته شیپ وایي. شیپ. دا حیوان وزه ده. وزې ته په انګلیسي کې ګوټ وایي. غږ یې واورئ. او دا غوا ده. غوا ته په انګلیسي کې کاو وایي. غوا کاو. غږ یې واورئ. دا حیوان سپی دی. انګلیسي کې ورته ډاګ وایي. غږ یې واورئ. او دا ښکلی حیوان پیشوګۍ ده. پیشو په انګلیسي کې ورته کټ وایي. د دې غږ هم واورئ. پیشو، کټ. نور نو په خدای سپارم. وختم پوره دی. د خدای پامان.